که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. زه بیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوي او ښکلي ویډیو سره راغلی یم. مینهوالو امید لرم چې تاسو به ضرور راته روغ جوړ وئ او زموږ ویډیو به تر پایه راسره وګورئ. نو مینهوالو دا چې نن د څه لپاره راغلي یو او د څه لپاره دا ویډیو جوړوو نو دا به ضرور تاسو ته ښیم چې زموږ ویډیو د څه براکې ده. مینهوالو که چېرته تاسو خپل موبایل ته فرمټ ورکوئ نو یو ټکی په پام کې ونیسئ. اوس اکثره موبایلونه سمارټ موبایلونه دي او لوړې سی پی یو لري. نو د دې لپاره چې تاسو فرمټ ورکوئ په دې کې یو اکاونټ روزي. اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې اکاونټ څه شی وي. نو کله چې تاسو پلی سټور اکاونټ جوړوئ نو بعضې خلک د خپل اکاونټ په یاد نه ساتي، فقط دومره کوي چې دی پلی سټور خلاصوي، فقط پلی سټور خلاص شي او زه پرې کار وکړم او اپس ترې کپي کړم. نه داسې نه ده، تاسو باید خپل اکاونټ داسې جوړ کړئ چې تاسو ته باید د آی ډي او د پاسورډ پته ضرور وي او تاسو اکاونټ باید رجسټر هم وي. دا چې رجسټر څنګه کیږي نو هغه موږ مخکې ویډیو پورته کړې وه، نو تاسو ته به اوس دا وښیم چې پلی سټور اکاونټ څومره مهم دی. کله چې تاسو خپل موبایل ته فرمټ ورکوئ مینهوالو نو په دې وخت کې کله چې فرمټ ورکئ نو هلته بیا چې کله تاسو موبایل سټټوئ نو هلته تاسو نه وای فای غواړي. نو کله چې وای فای ورسره کنیکټ کړئ مخ ته به لاړ شئ نو هغې وروسته تاسو نه آی ډي غواړي. که آی ډي ورنه کوئ تاسو موبایل مخکې نه ځي. نو د دې لپاره چې دا ستونزه تاسو در جوړه نه کړي تاسې به داسې وکړئ چې لومړی به د موبایل سیټینګ ته ولاړ شئ او دلته به ښکته ولاړ شئ. دلته به تاسو ډیولپر آپشن باندې کلیک وکړئ. که د چا ډیولپر آپشن خلاص شوی نه وي یعنې نه ښکارېږي نو تاسې به اباوټ پون باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو سافټویر انفارمیشن باندې به کلیک وکړئ او دلته به بیا بیلډ نمبر باندې شپږ وارې زر کلیک وکړئ. کله چې دا کلیک کړ نو تاسې به خارج شئ. دلته به تاسو ته ډیولپر آپشن ښکاره شوی وي نو دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې کلیک کړ دلته ګورئ مینهوالو په دې آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ OEM انلاک. دا چې کله تاسو کلیک کړئ نو دا به تاسو فعاله کوئ. دلته ماته وایي چې ستا د موبایل هغه لاک ورکړه کوم لاک چې تاسو موبایل باندې لګولی دی. نو زه خپل پاسورډ ورکوم او دلته ټرن آن وهم. اوس که زموږ موبایل فرمټ هم شي کومه ستونزه نشته، بالکل به موږ ته اکاونټ نه راکوي او موږ به خپل موبایل ته په اسانۍ سره داخلیږو. نو مینهوالو که ویډیو مو خوښوي لایک او شیر یې کړئ او که زموږ د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب حتماً یې سبسکرایب کړئ.